مخکې له دې چې په ویډیو خبرې کوو دغه یو څو شاټونه را سره وګورئ د هغه نه وروسته راځو خپل کار شروع کوو. سلامونه، دا صحنه ټوله په مصنوعي ځیرکتیا جوړه شوې ده. که تاسو غواړئ چې دغه شانته اوزدي ویډیوګانې ځان لیاره جوړې کړئ، فیضان صافي به یې درته په څو دقیقو کې دروښیي. که تاسو غواړئ دغه شانته ویډیوګانې د ځان لپاره جوړې کړئ، هغه هم انلیمیټډ او مفته، دا ویډیو تر پایه وګورئ. ځکه ډېره شمېر ملګرو پوښتنه کوله چې څنګه اوږدې ویډیوګانې د ځان لپاره په مصنوعي ځیرکتیا باندې جوړې کړو. دا چې تاسو بهتره معلومه ده نن سبا د اے آی په مارکیټ کې ډېره شمېر اپلیکیشنې او ویب سایټونه پیسې غواړي او ډېره سخته ده چې تاسې داسې یو اپلیکیشن پیدا کړئ چې تاسې پې ځان ته اوږدې او ډېرې ویډیوګانې جوړې کړئ. په دې ویډیو کې مې درته داسې یو اپلیکیشن راوړی چې ته به فکر هم نه کوې. ام انلیمیټډ دی، ام اوږدې ویډیوګانې شي جوړولی، ام درته انځورونه جوړوي، ام درته ایډیټنګ کوي. د چې څنګه کار کوي مکمل ویډیو درته پرې جوړوم. ویډیو به تر پایه ګورئ. که کومه غوښتنه یا پوښتنه لرئ د کمنټ په سیکشن کې به کوئ. راځئ چې ولاړ شو سکرین ته. دا اپلیکیشن د یوټیوب لپاره جوړ شوی دی د ګوګل لخوا نه. هم پکې نینو بنانا کار کوي، VEO3 هم پکې کار کوي او د دې د لارې ته کولی شي ویډیو ځان تر جوړه کړي، ایډیټ کړي او یوټیوب ته ډایرکټ پوسټ کړي. مطلب په موبایل کې هم نه، ډایرکټ د دې ځای نه ته کولی شي یوټیوب ته هم پوسټ کړي. دا چې څنګه کار کوي نمبر په نمبر دلته ټول فیچرز یې ښیم. اول سر کې به راشو جنریټ ایمیج، دغه نانو بنانا چې ګورئ دلته تاسې کولی شئ هر قسم عکسونه جوړ کړئ عینن لکه څنګه چې په نانو بنانا کې جوړیږي. مفت دي ټول او هماغه شانه درته کار کوي څنګه چې تاسې په جیمینای باندې جوړوئ. اوس فکر وکړه زه ورته وایم create an image of a man walking and interviewing in Kabul street. خدا ورته ما ولیکل چې مطلب یو څوک یو نفر دی. تاسې ډېر ډیټیلز هم ورکولی شئ لکه څنګه چې تاسې په چټ جي پي ټي او په نینو بنانا باندې عکسونه جوړوئ. دغه وګوره په سکرین باندې تاسې کتلی شئ. یو ما ورته وویل چې کابل کې مطلب یو تن روان یو انټرویو کوي د خلکو نه. دنه ته اوس یو ویډیو هم جوړولی شي ډایرکټ دغه کریټ ویډیو چې وي، یوز ایمیج چې وي ګوره دلته ډایرکټ ایډیټ ته راځي. تاسو چې ما وختي ویله دغه فلټر هم شی ورکولی، فکر وکړه هغه د دا غوندې فیچرز دي ټوله کیپ کټ غوندې اډجسټ کولی هم شي، بیکګراؤنډ ترې هم ریموو کولی شي. ګورئ ټول درته یعنې مفته کوي. اوس څنګه بیرته ځو شاته، همداسې نورې کیسې پکې ډېرې دي. دغه شوه د عکسونو برخه. زموږ کار چې دی د جنریټ ویډیو سره دی. را به شو ویډیو ته، دغه ګورم دغه ټولې ویډیوګانې چې دي د لاندې تاسې کولی شئ دلته پوسټ کړئ، خلک یې وګوري، شاید یوټیوب یې درته پیسې پرې هم درکړي. صحیح ده. زه اوس راځم جنریټ ویډیو ته، په دې باندې کلیک کوم. اول سر کې ورته ساده یو څه وایم چې ما ته دا شانته یو ویډیو جوړه کړه. ورته لیکم فکر وکړه create a video یا ورته بیخي هغه په ساده اصطلاح په پښتو کې ورته لیکم یو ویډیو جوړه کړه چې یو زمری په پسه پسې منډې وهي. ما ورته صرف ساده وویله چې یو زمری مطلب او یو وزه یا یو پسه یې فرق کړی. تاسې کتلی شئ سپیډ یې هم ډېر زیات تیز دی لکه د ګروپ غوندې او ډېر زر یې درته جوړوي. او ښه خبره دا ده لکه د ګوګل فلو چې څنګه کار کوي هماغه ویډیوګانې درته همدلته هم جوړوي. ته کولی شي خپل انځور ورته ورکړې، ورته ووایې چې دا راته مطلب واړوه. په ډېرو حدودو کې که ته د یو سلیبریټي عکس ورکړې یا خپل داسې معلوم عکس چې ورته ورکړې، شاید درته ووایي چې دغه زموږ د قوانینو خلاف دي. خو که ستا عکس چېرته په بازار کې یا په عام ځای کې ته کولی شي هغه عکس ورته ورکړي او خبرې ورسره وکړي، ورته ولیکي چې مطلب دغه عکس رانه دغه شانته راته جوړ کړه. صحیح ده. ښه دغه ګوره دا بهترین شارټ جوړ شو. دغه به اوس دغه یوز بټن به ووهو. دغه یوز چې مو ووهه اوس دلته ته کولی شي یو دانه ورسره بل جوړ کړي.
اوس په مثال خبره موږ وایو چې یو څه نور حیوانات باید راشي او دا دغه ترې خلاصه کړي دا وزه صحیح ده. دا ستاسې په پرام پورې اړه لري نه خو تاسې په دې شیانو پوهېږئ. دا خو زه تاسې ته صرف غواړم چې ډېر ساده وښایم چې دغه شانته ویډیوګانې پرې جوړولی شو. دغه مثبت علامه وایو او دلته ورته په دې جنریټ ویډیو باندې بیرته کلیک کوم صحیح ده. په دې کلیک کوم او ته اوس ورته په انګلیسي کې لیکم چې ځکه دلته له ښه معلومات اخلي صحیح ده. کوشش وکړئ ګوره دا د پښتو نوم چې کله راځي صحیح ده چې زموږ ژبه ده او په موږ ډېره زیاته ګرانه ده باید قدر یې وشي خو د پښتو کانټینټ درته فایده نه کوي. کوشش وکړئ په انګلیسي ځان بلد کړئ په مصنوعي ځیرکتیا یې زده کړئ دغو نه پې ځان بلد کړئ چې ویډیوګانې پرې جوړې کړئ او سوشل میډیا ته یې ورکړئ صحیح ده. اوس ورته زه لیکم یا چټ جی پي ټي ته وایم چې یو پرامپټ ورته جوړ کړه چې تاسو ته نور هم اسانه شي صحیح ده. زه راځم دلته چټ جی پي ټي ته وایم دلته ما یو پرامپټ چټ جی پي ټي باندې جوړ کړه دا یې لږ نور پروفیشنل جوړی صحیح ده. او زه دا ورکوم عمل ته چې نور موږ ته دا کار آسان کړي. دا ورته ورکوم یو بله ویډیو به راته جوړه کړي همداسې پسې ورځئ. دا خو چې تاسې د چټ جی پي ټي یا د بل د ګوګل یا مطلب د کلاود او داسې نور وغیره چټ بورډو سره خبرې وکړئ تاسو ته ډېر ښکلی یو سیستم جوړوي پروفیشنل ویډیوګانې پرې شئ جوړولی همدلته یو بل سره اضافه کېږي چې څومره غواړئ پرې جوړولی شئ او د هغه د لارې تاسې بیا کولی شئ ځان ته ډاونلوډ کړئ سوشل میډیا ته ورکړئ صحیح ده. فیسبوک همدغه ویډیوګانې چې دا ما تاسو ته وښودلې بالکل سپورټ کوي پیج هم مونټایز کوي. د پیجونو خو تاسو ته ما وویله چې زه وخت نه وخت د یو ملګري لپاره اعلان کوم تاسې کولی شئ هغه سره تماس وکړئ. زما په فیسبوک کې نمبر شته دی که د چا په کاري کمنټ کې غوښتنه وکړئ هغې پیجونه خرڅوي په ډېر ارزانه په $150-200 باندې مونټایز پیجونه هغه ځان ته واخلئ او د هغه نه وروسته تاسې کولی شئ همدغه کانټینټ ورته برابر کړئ او پرې خلاصې کړئ. دا ګورئ بله ویډیو جوړه کړله خو دغه ویډیوګانې لیدونکي هم ډېر لري که نه. اوس دا ګوره زه یوز ومه دا ګوره د دواړو سره یوه ویډیو دا شوه اوس سډنلی ګوره دلته دا بل راغله فکر دی داسې لکه تختې چې دي دې منځ کې ته کولی شې ټرانزیشن هم ورکړي. په دې ټرانزیشن زه کلیک کوم فکر وکړه او دغه ټرانزیشن ورکوم ګورې بهترینه ویډیوګانې جوړولی شي. د ده نه غیر ډېره مهمه بله خبره چې ده ته کولی شې دغه ساوند چې وي د یوټیوب خپل میوزیک یعنې که ته یوټیوب ته ورکې هم تا باندې به کوم دغه نه راځي. ګوره دغه رویالټي فری چې وي دا ټول دا کوم میوزیکونه چې دلته دي ډراماټیک غواړي هیپي غواړي که دا زه اوس زه پلی هم کوم هېڅ مشکل نشته ځکه په ما باندې کوم سټرایک نه راځي صحیح ده. بس فکر وکړه دغه میوزیک دی دا زه پلی کوم دا پرې زه راولم something is wrong یعنی حتی ساوند افیکټ هم ورکولی شي خو په ویډیو کې خپل ساوند افیکټ راځي او تاسې ډېر ضرورت هم نه لرئ. همداسې پسې جاري که ورسره نورې غټې ویډیوګانې هم شي جوړولی. اوس بله غټه خبره چې راځي په دغه لاندې کونج کې چې تاسې ګورئ VEO یې ورته لیکلی د ده لپاره ته یو بل کار شي کولی په ډېر ساده شکل هېڅ اپلیکیشن ته د هم ضرورت نشته. اوورلی باندې کلیک کې او یا ورته خپله لوګو راوړئ یا ورته نوم لیکي. اوس فکر وکړه دغه زما یو لوګو شو مثاله هر شی چې ته کولی شې دلته راوړه پې کاوره کې او فکر کوم په دغه ټکس هم یو څه کېږي. زه به دغه افیکټ والا ټکس را پیدا کړم او دلته مثال خبره زه راوړم چې ته ورې څنګه کېږي دغه ټکس ورکوم پلین ټکس او ته لیکم فیضان صافي یعنی دا هم یو لاره ده دا هم یو لاره کېدلی شي او د ده نه ګوره زه وروسته ورته سټایل ورکوم یا ورته کلر ورکوم دغه بیکګراونډ ورکوم فکر وکړه بیکګراونډ مې ورکړه. دا خو دا صرف ستاسې په خاطر چې زه پې صرف هغه لوګو پټه کړم که تاسې نه غواړئ لوګو راشي صحیح ده. میوزیک هم ورکولی شئ پسې
ترانزیشن هم ایډیټینګ هم کیږي سپیډ هم ډیریږي همداسې اوږدې ویډیو 1 دقیقې 2 دقیقې همدغه ویډیوګانې مطلب ستاسې په پرامپټ پورې اړه لري چې څنګه ویډیوګانې پرې جوړولی شئ او د دې نه وروسته ته د دې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ ایکسپورټ شوې ده موبایل ته ډاونلوډ شو همداسې ته اضافه کولی شئ چې یو بل سره کنیکټ هم کړئ یعنې تاسې اپلیکیشن ته بل اپلیکیشن ته هم ضرورت نه لرئ صحیح ده د دې نه غیر په دې جنریټ ویډیو چې ته کلیک وکړې یو بل څه چې دي هغه ته کولی شې خپل انځور واړې دغه ده خبرو ته صحیح ده زه مثال خبره غواړم دغه مخلص صاحب دی د ده د انځور راخلم ورته ویم چې turn this یا دا په پښتو کې لیکم ته لیکم چې سلامونه د فیضان صافي چینل ته راغلاست که تاسې غواړئ اوږدې ویډیوګانې جوړې کړئ غټې ویډیوګانې جوړول غواړئ ویډیو تر پایه وګورئ دغه د ستاسې په خاطر زه پښتو ورته ورکوم یعنې پښتو هم سپورټ کوي خو که په انګلیش پوهېږئ نو دا به تاسې له تر ټولو بهترین او ښه اپشن دی چې په انګلیش کانټینټ باندې ښې پیسې ورکوي نو که غواړئ خپل انځورونه هم ورکوي تاسې کولی شئ کانټینټ پرې جوړ کړئ او یا د بل چا هغه هم ورکولی شئ خو کوم معلوم سلیبریټي چیز کله کله ګوګل اجازه نه ورکوي چې تاسې په هغه باندې ویډیوګانې جوړې کړئ هغه په دې خاطر چې ګوګل نه غواړي چې خپل هغه ریپوټیشن یا خپل شهرت وبیلي په دغه بعضې شیانو باندې خلک کولی شي ګوګل په ده باندې مطلب جریمه هم کړي نو په دې خاطر ګوګل ډېره غټه کمپني ده او کوشش کوي چې دغه شیان بند کړي خو هغه څه چې ستاسې په کار دی او استفاده ترې شئ کولی هغه ټول په همدې اپلیکیشن کې شته دی ګورئ سلامونه د فیضان صافي چینل ته دا خو د پورې بیخي اړه نه لري خو دا تاسو ته ما یو مثال درکړ ویډیو تر نو پایه وګورئ د دې نه وروسته ګوره دغه یوز دا ویډیو په ده باندې چې کلیک وکړئ هماغه ځای ته ځي اوس ګوره زه غواړم یو بله ویډیو جوړه کړم په دې جنریټ به کلیک کوم جنریټ چې مې کلیک وکړه دلته به په دې پلس علامه کلیک واخلم او هماغه شان ته یو انځور مثلا بل دغه کې راوړم دغه سره ډن کوم یو ته لیکم که تاسې خوږې هندوانې غواړئ سو خواږه خټکي خوړل غواړئ له موږ سره تماس وکړئ دلته ورته ما ولیکه که تاسې خواږه خټکي خوړل غواړئ موږ سره تماس وکړئ که تاسو خواږه خټکي خوړل غواړئ له موږ سره تماس وکړئ زموږ تازه جوس لرونکي او خوړ خټکي به ستاسو ذوق راوباسي نه ګوره خټکو سره ولاړ دی دغه دی بله ویډیو هم جوړه شو ښه دا تاسې ګورئ همدې شان دپسې ورځئ خپل پرومپټونه جوړ کړئ او ښه په لیول باندې چټ جي پي ټي سره پرې خبرې وکړئ دا خو تاسو ته صرف ما مثالونه درکړئ ګورئ همدغه شان د ویډیوګانې خپل انځورونه اړولی شئ مختلف انځورونه وله ورکړئ تاسو ته به دغه شانه ویډیوګانې جوړئ همداسې پسې ورځه چې څومره جوړې کړه چې کومه یوه خرابه راتله بله جوړوه ځکه آی د همیشه یو دانه نیمه پکې خرابه راځي او داسې پسې سو آن د دې ځای نه اډجسټ کېږي هم مطلب کلر یې ډېرې کمې ګورئ ته نو داسې ووایي چې تاسې نن سبا کیسه د هغه تر اصطلاح تر کور او تر جیبه در رسېدلې ده ځکه ته مطلب ضرورت نه لري چې کوم اپلیکیشن واخلي یا ورته کیپ کټ واخلي یا بل کوم اپلیکیشن ایډیټ هم درته کوي ویډیو هم درته جوړوي میوزیک هم درته درکوي ساوند افیکټ هم درته درکوي بس دې ځای نه ډاونلوډ کېږي ځان ته ډاونلوډ کړه او دغه شوه ستا ویډیو ته اوس فیسبوک ته ورکړې یوټیوب ته ورکړې ټیک ټاک ته ورکړې هر یو ته چې ورکړې بس ځان ته استفاده کوو همداسې پسې ورځه نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي داسې نورې کیسې هم پکې ډېرې دي خو دغه یو څه شیان چې ضرور په دغه باندې موږ کار وکړو نور همدغه یوټیوب غوندې سیستم دی دې ځای نه ډایرکټ هغه د پلس علامه ده پوسټ کولی هم شي نو په دې هیله چې یو څه مو زده شوي وي ترې ټرای پرې وکړئ مطلب خپل پریکټس پرې وکړئ ویډیوګانې پرې ځان ته جوړې کړئ چینل یې ورته جوړې کړئ پیجونه ورته جوړ کړئ او داسې پسې ورځئ مطلب کم مصرف در باندې نه راځي صحیح ده نو دغه شوه زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې یو څه په درد مو خوري او یو څه ترې زده کوئ انشاءالله تر بلې ویډیو زه د نه اجازت غواړم د الله په امان